د زابل د امنیه قمندانۍ اړوند د ترهګرۍ سره د مبارزې مدیریت د روان 1404 کال په اوږدو کې د مرکز قلات او یو شمېر ولسوالیو په مربوطاتو کې 11 میله بېلابېل ډول وسلې، 15602 پیره مهمات او 2 تیز رفتاره موټران نیولي دي. د یاد ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په نیول شویو وسلو کې 1 میل امریکایي ثقیل، ماشینونه او ګڼ شمېر مختلف ډوله توپنچې شاملې دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ټول تجهیزات د یو پلاوي په حضور کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت اړوند د ډایک امریت ته وسپارل شول. د زابل ولایت مرکز قلات او همدارنګه یو شمېر ولسوالیو کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال او د کشفي معلوماتو او د دې ترڅنګ په جنایي پیښو کې 10 میله مختلف النوع اسلحې او 15602 پیره د مختلف النوع اسلحو مرمۍ یا مهمات نیول شوي دي او همدارنګه 2 تیز رفتاره موټر د یادو مهماتو او اسلحو په تړاو باندې نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته د هر ډول ناقانونه وسلو پیر، پلور او قاچاق په کلکه مخنیوی شوی دی.